علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر وخت پس محترم او ملګرو عزیزانو دوستانو د اسلامي امارات اتلانو غازیانو په سنگر کې ناستو زمریانو ټولو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. اختر نه وروسته دا زما او د قاري صاحب سعید خوستي لومړی لایف ده. وجه د انټرنیټ ستونزه، چکر خوشطبی وروره کمپنۍ مکرویانو شاوخوا کې چکر. نو یو څه وخت تاسو ټولو نه بخښنه غواړم، ډیر ملګري، ډیر ورونه، ډیر عزیزان، ډیر دوستان په ټویټر باندې، په واټساپ باندې، په انسټاګرام باندې میسیجونه کول، پوښتنه کول زموږ د صحت په اړه، د قاري صاحب سعید خوستي د صحت په اړه، نور د ټولو ملګرو د صحت په اړه پوښتنې کولې. څه مشکل خو به هیڅ مشکل نشته. مشکل صرف دا او یو خو لویه ستونزه د انټرنیټ وه، ځکه له ځای نه بې ځایه شوي یو. نو خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره په دې لایف خپرونه کې د زړه له کومې شرکت وکړئ او لایف خپرونه شیر کړئ. نن ورځ به لایف خپرونه 10,000 کسان شیر کوي. که 10,000 نه کړه شیر نو بیا هم کار در خراب کوم، بیا ډایرکټ لکړې ته لاس کوم. دویمه خبره دا ده چې د لایف موضوع مو ده د اردو عسکر ته، منصوبینو ته د واټساپ شمیره مو درته اچولې. تاسو ټول کولی شئ په دغه واټساپ شمیرې باندې اړیکه ونیسئ. د دعوت و ارشاد د کمیسیون له غړو سره په تماس کې شئ تر څو تاسو ته لارښوونه وکړي او هغه لار چې زموږ درته خوښه ده هغه لارې ته ځان برابر کړي. ډېر داسې عسکر، ډېر داسې ورونه، ډېر داسې د اردو قمندانان شته چې هغوی غواړي له طالبانو سره په اړیکه کې شي، خو هغه لار نه ده ورته معلوم. دغه واټساپ شماره عمومي د ټول افغانستان دپاره ده. تاسو کولی شئ دته وایس میسیجونه پرېږدئ، خپل مشکلات، خپل ستونزې، خپل د منطقې په اړه خپل ادرس او لوکیشن ورته سینډ کړئ تر څو تاسو محفوظ د دغه خاورو د بوجیګانو له شانه راوباسي او مسؤول هم خپلو کورو ته ولیږي، خرچه به هم درکړي، ټوپک هم درغوندې ځان سره کور ته ویسئ. چې د کابل ادارې والا څوک راغی فقط دقلته دا د هغه نه د سترګو دوه سترګو منځ کې دا جای څه ده دغه ځای کې لیزري ټوپک خو د سره سته په دې زیولی چې مازغه یې په دیوال باندې وشیندئ. نر غوندې راشئ. دا هیواد د تاسو ده، تاسو د دې هیواد بچیان یاستئ او په دې هیواد کې به مونږ او تاسو ټول ژوند کوو. یوازینی د حل لار دا ده چې تاسو خپله سلا کېږدئ، نر غوندې راشئ خپلو ورونو سره، د امارات له اتلانو او غازیانو سره، هغه چا سره یو ځای شئ چې د امریکا امپراتوري له بیخه تر سره پورې ووهله. نو تاسو ته یو وړاندیز د مونږ دا ده چې تاسو په لایف خپرونې کې شرکت دپاره اول فالو، لایف شیر او پیج د سره لایک کړئ. لایف خپرونې دپاره تاسو ته لینک اچو. قاري صاحب سعید خوستی به موږ سره په اړیکه کې شي انشاءالله العزیز. لینک به هغه ته مو ورلیږو. شاهین صاحب محترم که قاري صاحب ته د لینک ورلیږو نو ممنون به مو یې. شاهین صاحب بس واده صحیح بس شاهین صاحب هغه ته لینک ورلیږي انشاءالله العزیز. موږ او تاسو به لایف خپرونه په مخ بیایو. قاري صاحب نه ځینې سوالونه لرو. دا چې د افغانستان روانه معضله 18 کلن 20 کلن جهاد د امریکا د امپراتورۍ ړنګول دا دومره اسانه خبره نه وه. په افغانستان باندې چې کله خارجي اشغالګرو حمله وکړله ټوله نړۍ جمع امریکا، جمع ناټو، جمع ایساف، جمع اسلامي هیوادونه دا د امریکا تر څنګ ودرېده. هیڅ چا امریکایانو ته ونه ویلې چې د افغانستان جګړه دا اشغال ده، دا ظلم ده، دا ناروا ده. هیڅ چا دا غږ جګ نه کړ چې په یو مظلوم هیواد باندې د دومره صلیبیان اشر وکړي، په هغه هیواد باندې د حمله وکړي، در حال کې چې هغه هیواد په خپله په داخلي ستونزو کې ښکېلو، در حال کې چې هغه هیواد 15 کاله 6 کاله د روسانو د اشغال د ازادۍ نه وې تېرې کړې. ټوک ټوک مظلوم او ځورېدلی ملت دا یې راونیوه. B-52 کروز میزایل، ناټو، میرین فوجونه، ایساف او صلیبیان او اسرائیل او
سعودیان او اسلامي هیوادونه او مصر او ترکیه او پاکستان او ناټو ټول د امریکا تر څنګ ودرېدل. افغانان یوازې د الله تعالی اسرې ته پرېښودل. نو بیا خو الله تعالی هغه ذات د کن فیکن دا چې جګړه 20 کالو ته وغځېدله دا به هم د پروردګار خوښه وه. نړۍ ته به یې ښودله چې د امریکا پاور، مسلمانانو ته به یې ښودله، امریکا ته به یې خپل زور ښوده چې د مظلومو افغانانو په لاس هم کولی شم چې ټوکړې نیست او نابود دې کم. وخت چې د افغانستان جګړه 15 او 14 کال ته غځېږي، امریکا ناکامیږي، اسلامي هیوادونه، مصري ملایان، فرانسوي ملایان، سعودي ملایان، بنگالی ملایان او د هر دنیا جرمنی ملایان دوی راجیک سو اله چې که خیر دی وي سوله، اله چې که خیر دی وي اوربند، اله چې که خیر دی وي شړونګا بابا، اله چې شټاسر، اله چې بې سامانه دي. سړیه څه کوې؟ تباه او برباد شي. دا چې امریکایانو په 2001 کې حمله کوله تاسو چېرته وئ؟ د اردو عسکر انګیزه یې درکوله چې دا جګړه افغاني جګړه ده او دا بین الافغاني جګړه ده او دا تا اتل او ته دا سړیه د تا اتلولي چېرته ده؟ تا اتل یې که ته بوتل یې؟ اتل به دغسې وي. امریکایان دې راوسته هر څه دې چې وکړه تیر په هیر. اوس هم درته وایو لبیک زمونږ ورورې راشه ټوپک دې هم ځان سره کور ته ویسه، رینجر، ټانک، هلیکاپټرې، تیارې، غټې سلاوې دا طالبانو ته تسلیم کړه. ټوپک دې وړه در سره له 20,000 روپۍ افغانۍ هم واخله، کومې تنخواوې دې 8 میاشتې در کړې هغه هم در واخله، زه در کومه که نه. ولې خفه یې؟ څه چل ده؟ هندستان. نو قاري صاحب ته بلنه ورکوي انشاءالله العزیز. موضوع مو عموما په د دعوت و ارشاد د کمیسیون لخوا راکول شوی لمبر ده چې دا د اردو عسکرو ته ورسو، تر هغو مو غاړه پې باندې خلاصه شي، تر هغو یو افغان ونه وژل شي، تر څو یوه مور کونډه نه شي، تر څو یوه خور کونډه نه شي، تر څو یوه مور بوره نه شي، تر څو یو بچی بې پلاره نه شي، تر څو یو خاندان یو کورنۍ بې سرپرسته نه شي، تر څو یو پلار بې زویه نه شي. د دې په خاطر دنیا دم خراب، آخرت دم خراب. نو د اردو عسکر زمونږ غېږې درته خلاصې دي. لبیک درته وایو هر کله راشې، دا خاوره ده، دا ایتا خاوره ده. خو د کابل د فاسدې ادارې، د بلواک او بېواکه ادارې، د شړېدلې ادارې، د غلام او مزدور ادارې له حمایت او ملاتړ نه لاس واخله. کنې د طالبانو له زری خطې ناست دي، دغه دواړه اپشنه دي، یا راشه یا په دغه جی باندې ویشتل کرتا ہے. پوه سولې؟ نور دې خواکه خپله انډسټینډ. پوه شه؟ دا اخرنی وارننګ ده درته. دا هیواد ستا هیواد ده، د دې هیواد بچی ته مونږ پوهېږو، افغان. نو لایف خپرونه مو ډېر ورونو ته معلومات نشته، مونږ ډېر وخت پس لایف راغلو، تقریبا میاشت پکې وتله. که تاسو لایف شیر کړئ نو ټولو هیوادوالو ته به زمونږ لایف خپرونه ورسېږي. او غواړو چې د لایف خپرونې سره قاري صاحب هم ځان سره راواخلو. شاهین صاحب محترم، قاري صاحب لینک دې ورلېږلی دی او داسې وړوکی مسکال هم ورته وکړه. الله دې قدر وکړه. نو تاسو لایف خپرونه وخړوئ، مونږ به درته شړونګا بابا وخړو، بیا درته شیرونه هم لرو. یو مرمۍ د توپ راوخړوه، د راکټ میله راوړه چې د قبر کټاره پې جوړه کړو. بل کړی څنګه ده؟ د توت په ونې یوه کړی تاسو لیکئ، د توت په ونې باندې ونڅېده او د توت له پاڼو نه د مکتب ټالې جوړ کړلی و. نه پوهېږم چې باران نه وي د زړه په لملمه باندې للمه راورېږي. دغسې څه شعرونه دي، تاسو یې کړی لیکئ، زه به یې درته وایم. شاعر مطرب رو شړونګا بابا ویلی ده دا شعر. نو الله پاک د دی هلاک تباه و برباد کی. دا وچ سری بیخی ورک ده، بیخی معلومات نه کیږي. جنگ آسان کار ده سره وهوبه. ابل راجیک سي د 2-3 عسکر عکسونه دا خاوره. پرون ابل ولد زنا محب هغه څلورم لاس ښځی چې کړی،
هغه راجګېږي اوس خبره خو له اختارونو لاړله قسمونو ته والله بالله ثم تله که تاسو په قدرت نه سړی طالب خو اوس هم درته د ارګ دروازې سره غومبر وي خو ته نرسه دې باندې راووځه ته غیرت پیدا کړه د ارګ له دروازې راووځه طالب دې له قرتکه نیسي که نه د سیمټي دیوالو شاته ناست طالب ته اختارونه ورکوي د سیمټي دیوالو شاته ناست اوس د قسمونه شروع که ان قریب به قرآن کریم راواخلي چې په دې قرآن مې مالګه اچولې او دا څټم که طالب رانه قدرت دا قدرت دومره خوند درکړی ده درګر د دې ورځې چې 5 ولسوالۍ سقوط نشي طالبان بیخي مني نه وایي هېڅ هم نه دي کړي 5 ولسوالۍ خو دې ورځې درته سر نه و بیخه پورې وهي ټانګونه وسایط زرګونه رینجرې د تا نه اوس د طالب سره ډېره سلا ده پرون یې دومره سلا نیولې وه طالب ته شاعران ورته ناست وي دا به زه څنګه حسابومه اخر هغه د کباړي نه تله راوړله په ټنونو حساب کړه 14 ټنه سلا یې نیولې وه 14 ټنه حسابېدله نه وروره تقریبا 100,000 میله وه هغه دومره وخت طالبانو سره چیرې د هغه سلا حساب کې وکړم اردو د عسکرو له خیره سره ښه راغلاست وایي ګلان اوس طالبان جګړې ته ځي له ټوپکو سره یې شانټو کې ګلان هم اچولي که کوم عسکر ورور راځي چې غاړه کې هار ورته واچي دغه ته مینه وایي دغه ته محبت وایي مخکې به 15 شاجورونه په چانټه کې اچولي وو اوس 7 شاجورونه چې هغه 8 شاجورونه په جای کې ګلې ګردان ایښي ورور عسکر دی چې راځي غاړه کې ورته طالبانو ګورئ دا د ریشي متې بازی د ریشي سره یې غاړه کې هغه وراچوي ډېر ښه ښکاري نو اوس مجبوره دي طالبان وروره مخکې به هغه خدای هغه د برابري مرتنیات صحیح ده مخکې به کالتوس اخیسته اوس ګلې ګردان یې اخلي غاړه کې ګلان راشئ دا هېواد په خدای دومره خوند در سره کوي هغه نور چې خل پل په رینجرو کې لکه مږو غوندې ناست دی د بوجۍ شاته راسه طالب سره غاړه کې د ګل اچوي ټوپک دې درکوي ځه وروره بد در خپل کور ته ځه که څوک در پسې چاپه راغله په دغه ځي باندې وله نو طالبانو ورونو ګلان چانټو کې زیات در سره وړي دي ټوپک په دې میلونو باندې هم ګلان تاو کوي سوله نور څه شته وایي ورورګلوي نور څه شته وایي امن او اخوت او صداقت نور څه شته وایي چې یو طالب جنګیالی یو طالب شازلمی یو طالب مجاهد سنگر ته ځي په چانټه کې د شاجورونو په جای ګلې ګردان ایښي دي نو داسې جګړه به مو په نړۍ کې تر اوسه پورې لیدلې په بالله که چا لیدلې هغه طالب چې د فتح مینار ته رسېدلی ده بیا هم د خپل دښمن دپاره په چانټې کې د ګلونو هارونه اچوي پروا نه کوي هېڅ خبره نه ده مخکې مې په دې تندي ویشتلې اوس د په غاړه کې هار اچوم خو که ته په سړیتوب پوه شې راشې خپل ځان وپېژنې خپل ملت وپېژنې خپل بچي وپېژنې خپل راتلونکی وپېژنې خپل اخوات وپېژنې د دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر ده دغه سره تماس ونیسئ 0093901580 د دعوت ارشاد د کمیسیون د واټساپ لمبر ده تاسو کولی شئ دته میسیجونه پرېږدئ نر غوندې ګله ګله داسې قطار راځئ دا وطن مخپل د طالب مخپل د پیغور نه درکو سخې نه در پسې کوو بد نه در پسې وایو اتل درته وایو زمری درته وایو غازي درته وایو راځه خدای دې راوله طالبانو په چانټې کې تیار ګلان درته ویښي دي د دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر یا ورته بیا درته تکرارو 0093 اویا یو شپېته 580 کوم ملګري چې په خط نه پوهېږي 0093 اویا یو شپېته 580 د دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر هغه ورونه چې غواړي اسلامي امارات سره یو ځای شي ټول منصوبین د حکومت وکیلان وزیران شړونګا بابا تا ته وایي دغه لمبر د سره صاف که انسان ده که بده ورځ در باندې راغله ایسته زنګ ورته درغلم هېڅ هم نه درته وایو حمدالله محب نور چارواکو ټولو ته وایي دا د واټساپ شماره در سره واخلئ که سخته در باندې راغله د دې واټساپ لمبر ته زنګ ووهئ د تاسو د سر او د مال حفاظت به کېږي محبه بیا به امریکا ته ځي هلته به کاسې مینځي هغه نه ښه ده چې همدلته په ښاروالۍ کې د برتي کو شړونګا شټا سری حمدالله محب امرالله صالح ته وایي د واټساپ لمبر درته وایي امرالله صالح د واټساپ لمبر صاف که ځان سره طالبان راتلونکي د ارګ دروازو سره دي په دغه واټساپ لمبر به صالح محب او شړونګا زنګ نه وایي وایس میسج به پرېږدي 0093 یو شپېته 580 راځئ له خیره سره قاري صاحب سعید خوستي که زمونږ غږ اورې راشه لایف خپرونې ته راشه تر څو پورې ځینې سخت سوالونه دي چې نن یې درنه وکړو چې جواب ورکړو ملګري هم په تمه دي او د تا له راتلو سره به انشاءالله مونږ لینک اچو ټول هغه حکومتي منصوبین له وزیر او له ولسمشر نیولې تر چپړاسي پورې د واټساپ لمبر ځان سره ونیسئ په سخت وخت کې چې کله مشکل در باندې راغی
اوس هم در باندې مشکلات دي د ارک کړۍ تانګه شوله نو له دې نه چې طالب درځي او اریانا چاو کې د ځوړندۍ ډایرکټ زنګ ورته لاس مې جیک کړ بس ایسته ورځه کابل کې ټولو ځای کې دعوت ارشاد مسئولین شته انشاءالله صالح بچیم لمبر بیگی قطت 0093 70 61 580 71 د پارلمان وکیلانو لمبر قطتان بگیرن 0093 70 61 580 71 بله صاحب شماره تماسی که با دعوت ارشاد میگیرن این لمبر کمیسیون دعوت ارشاد است با تمام برادران عزیزانی که در حکومت اجیر و مزدور کابل کار میکنن احترامانه خواهش میکنیم که با لمبری که از طرف دعوت ارشاد به ما ارسال شده به این لمبر تماس بگیرین و همه منصوبین حکومتی همش تقدیر میکنیم و با چشم و با سینه و با آغوش خود میگیریم لمبر دعوت ارشاد 0093 70 61 580 71 قاری صاحب راغلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قاری صاحب محترم لایف خپرونې ته په خیر راغلی د دعوت ارشاد لمبر مو صالح او غنی ته مو ورکړه څه غلط کار خو مې نه ده کړی که نه انشاءالله وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته و مبین صاحب بالکل ښه کار مو وکړو عفو د عام عفو د اسلامي امارت له لورې د خلکو ته او استفاده دې ترې وکوي نو زما او ستا خو ډېر وخت هم وشو سره فکر کوم ته هم غایب یې زه هم غایب یم که ته به کله کله مجرم زه یم که ته یاره نو ستا هم پته ورکوه ډېره صحیح ده اوس به انشاءالله خپل کار ته کار وایو ادامه به ورکوو مهرباني قاري صاحب په خیر راغلې خلکو ډېره پوښتنه کوله ډېر زیاته پوښتنه یې کوله الحمدلله چې بیا سره یو ځای راغللو د خلکو هغه تنده هغه مینه ډېر زیات میسیجونه کېده نو انشاءالله خلک به مو د تاسو هغه واوري مهرباني وکړئ قاري صاحب خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ خوشحاله اوسئ محترمه د اسلامي امارت له لورې د کابل ادارې ټولو منصوبینو ته ټولو عسکرو ته ټولو هغه خلکو ته چې هغې په تېرو 100 کلونو کې د امریکایانو په څنګ کې کار کړی ده هغوی ته اسلامي امارت عام عفو اعلانوي او اسلامي امارت دعوت ارشاد کمیسیون مسئولین هغه هر وخت په دې تلاش کې دي چې د کابل ادارې منصوبین هغه د حقایقو په درک کولو سره له خپلو جرمونو لاس په سر شي او د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شي او د هغه افغانانو په صف کې ودرېږي چې امریکایانو ته اشغالګرو امریکایانو ته او د ناټو ځواکونو ته یې ماتې ورکړه په دې هېواد کې او الحمدلله هغوی دا دی د دې هېواد نه وځي اوله خبره خو دا ده چې زه هغه خلکو ته په خطاب کې چې هغوی په تېرو 100 کلونو کې د امریکایانو په دوستۍ د امریکایانو په ملګرتیا خپل افغانان وژلي دي او دا عمل قصدي کړی ده او په هر مجلس کې په هر تلویزیوني ناسته کې او په هر ځای کې به همدا خبره کوله چې د امریکایانو او د افغانانو دوستي دایمي ده همدا خبره به یې کوله چې د امریکایانو شتون دلته د یو څو کلونو دپاره نه ده بلکې د امریکایان دلته د ډېر اوږده وخت دپاره راغلي دي دوی به تا ته لنډ وویل چې امریکایان چې کوم هېواد ته نه تللي د هغې هېواد نه بیا نه دي وتلي د امریکایانو په دوستۍ دوی فخر کولو هغه خلکو ته موږ وایو چې تر پرونه پورې هم همدا خبره کوله چې امریکایان د دې خاورې نه وځي امریکایان به دلته خامخا پاتې کېږي ځکه امریکایانو دلته مصارف کړي دي هغې خلکو ته وایو چې نور د شرم احساس وکوئ نور تاسې باید توبه وباسئ او دا چې تیر وخت کې تاسې په خپل هم ګمراه وئ او د دې ملت د ګمراه کولو کوشش مو هم کړی و تاسې باید جهرن راشئ څرګند راشئ او د دې ملت نه بخښنه وغواړئ او اعتراف وکوئ چې موږ هم ګمراه وو او د رسنیو له لارې مو د ملت د ګمراه کولو کوشش هم کړی ده موږ د انسي شیطانانو وظیفه اجرا کړې ده موږ د انسي شیطانانو دنده په مخ وړې ده
په دې مزدور رسنیو کې بناست وو همدا خبرې به کولې چې امریکایان د دې خاورې نه نوځي د بیچاره افغان هغه افغان چې هغه د 12,000 افغانانو د پاره وژل کیږي د هغې د ژوند د تباه کولو دپاره د هغې د اولاد د تباه کولو دپاره د هغې د آینده د تباه کولو دپاره کوشش به یې کول چې هغې ته یو دروغین مورال ورکي یو دروغجن مورال ورکي چې امریکایان د دې خاورې نه نوځي هغه خلک چې په رسنیو کې به ناست وو په تلویزیونونو کې به ناست وو او ویل به یې چې امریکایانو سره زموږ دوستي دایمي ده امریکایان نه وځي له دې خاورې نه هغوی باید نن احساس د شرم وکوي هغوی باید په هماغه رسنیو کې راشي او د دې ملت نه بخښنه وغواړي هغه افغان عسکر چې د 18,000 افغانیو دپاره د 20,000 افغانیو دپاره خپل ماشوم یتیموي خپله ښځه کونډوي هغې ته د اسلامي امارت غږ دا ده اسلامي امارت هغوی ته د ترحم چیغه کوي د ترحم غږ کوي هغوی ته وایي چې راشئ د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شئ موږ تاسو ته نه وایو چې تسلیم شئ د تسلیمۍ کلمه موږ تاسو ته نه کاروو د دې په خاطر چې تاسو احساس د کمترۍ ونه کوئ موږ تاسو ته وایو چې د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شئ د افغانانو د صف سره یو ځای شئ د هغه ملت د صف سره یو ځای شئ چې اشغالګرې امریکا او ناټوګۍ ته یې ماتې ورکړه 20 کاله یې په وینو کې لمبو ووهله خو دغه اشغالګرو ته یې ماتې ورکړه د دغې صف سره یو ځای شئ موږ تاسو ته نه وایو چې موږ ته تسلیم شئ موږ تاسو ته د تسلیمۍ کلمه هم نه کاروو موږ تاسو ته وایو چې د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شئ د افغان د هغه افغانانو چې مبارزه یې کړې د هغوی د صف سره یو ځای شئ او دا د واټساپ نمبر ده د کابل ادارې اړوند ټول مسؤلین کولی شي چې د دې واټساپ سره په رابطه کې شي او په کوم ولایت په کومه ولسوالۍ کې چې دی اوسیږي د اسلامي امارت د دعوت ارشاد کمیسیون مسؤلین به د هماغې ولسوالۍ د هماغه کلي مسؤلین ور په ګوته کړي او د ده رابطه به ورسره ټینګه کړي او د ده د سر او مال د حفاظت تضمین به ورکړل شي مبین صاحب ملګري که راواخلی زیاته مننه قاري صاحب محترم قاري صاحب په ضمن کې یوه پوښتنه درنه بله کړو دغه د سعودي کې د علماوو د شورا په نامه ځینې درباري ملایان راټول شوي وو د پیغلې زوی هم پکې اوس د امریکانو جاسوسي یې کوله دلته طالبان کفار بلل لیکن په سعودي کې ویل چې موږ ورته کفار نه وایو هغوی موږ وژني په جومات کې څه ویل ورته لري لنډ پیغام په اگر که دوی دا خلک په دې خبرو نه ارزي خو د خلکو د ذهنیت د خلاصولو دپاره یو څه ویل پکار دي قاري صاحب قاري صاحب سعید خوستي قاري صاحب سعید خوستي مبین صاحب زما غږ لرئ اوس تا غږ لرو زما سوال دی واورېده قاري صاحب نه مبین صاحب زما انټرنیټ کې لږه ستونزه ده فکر کوم ښه سوال دا د قاري صاحب نن په سعودي کې درباري ملایان راټول شوي اکثریت خو هغه د سنتو پابندي هم نه کړې دوی په افغانستان کې طالبان کفار بلل په سعودي کې د اسلامي علماو د شورا په مخ کې واینا مونږ کفار نه ورته وایي هغوی قبله او مسلماني ده مونږ په جماعتو مونږ په هر ځای کې وزني داسې مظلومیت غوندې غږ یې جګ کړ څه ویل ورته لري دا هغه پخوانی ترجمان ده د امریکانو که چېرته د نورې نړۍ علما هم همدغه شی وي لکه ده غوندې همدغسې درباري همدغسې ترجمانان دا خو بیا د علماو شورا نه شوه دا خو د مزدورانو شورا شوه دا خو د درباریانو شورا شوه مبین صاحب محترم دغه دا هڅې دا ناکامې هڅې چې دي دا ډېر د پخوا نه روانې دي د نیکولسن مذهبي فشار چې و تاسو ته معلومیږي نیکولسن مذهبي فشار هم ګټه ورنه کړه چې هر هیواد کې درباریان راپورته کړل په ټولو هیوادونو کې درباریان راپورته کړل په دې خاطر چې د افغانستان د جهاد په خلاف فتوا ورکړي ورې کړه زه وایم چې تاسې دا لویه خبره ده چې تاسې په دې خو پوهېږئ په دې خو اعتراف کوئ چې دغه جنگ یو مذهبي جنگ ده دا یو عقیدوي جنگ ده
همدا دلیل د چې کله یوې خوا منډې وهي کله بلې خوا منډې وهي کله حرم شریف ته تختې کله اړتیا څه ده چې ته حرم شریف ته تختې او حرم کې د خلکو نه فتوا غواړې تا چې پرون په هلمند کې 100 کسان مړه او ژوبل کړل د هغې په اړه ته څه شي فتوا غواړې 100 بې ګناه افغانان چې تا مړه او ژوبل کړل د کافر په سلا د امریکایي په وسله 100 کسان تا مړه او ژوبل کړل ښځې ماشومان پکې وو بې ګناه عام کلیوال وو طالب هم نه وو او ته راځې په ډېر افتخار یې پړم په غاړه اخلي او وایې هم چې دا موږ طالبان ووژل او بې ګناه عام خلک دي وژلي دي همدا دلیل دی چې ستا په مقابل کې جهاد فرض ده هغه درباریان چې د افغانستان د جهاد په خلاف فتوا ورکوي هغه د راشي د هلمند هغه کلی دی وګوري چې 15 ورځې مخکې بمبار شوی ده 15 ورځې مخکې بمبار شوی ده د هغې شهیدانو فاتحې لا نه دي ټولې د هغې خلکو نه دې پوښتنه وکوي چې دا ولس ولې وسله راخیستې ده د دغې ټامیانو فلبرایټانو په مقابل کې دا ولس ولې راپورته شوی ده علت یې دا ده چې دلته دغه ټامیانو فلبرایټانو د لویدیځ څخه یوه کفري عقیده راوړې ده یو کفري دین یې وړی ده افغانستان ته د هغه دین پلي کول غواړي په افغانانو باندې د جمهوریت په نوم د یو خبیثې عقیدې یو نجسې عقیدې پلي کول غواړي په افغانانو باندې او افغانان په مقابل کې مقاومت کوي او دوی بیا یو مخ وژني نه ښځه ګوري نه ماشوم ګوري نه سپینګیری ګوري نه بازګر ګوري نه تجار ګوري نه دکاندار ګوري نه کراچیوان ګوري د یو مخ یې وژني همدا دلیل دی په مقابل کې جهاد فرض ده او دغه یو څو بیا ادبي معاف ده یو څو لوچکان چې دي دغه امریکایي ترجمانان خو د ترجمان خو د هغه نورو درباریانو نه یو څه شرف په دې لري چې ګیره خو یې پرې ایښې ده هغه نمایشي ګیره خو یې پرې ایښې ده هغه نورو خو ګیرې هم نشته او څوک چې ګیره کلوي د موږ تاسې احنافو په نیز هغه فاسق ده د فاسق فتوا کله منظوره ده فاسق کله د اسلام په مسایلو کې فتوا ورکولی شي په شرعي مسایلو کې کله فتوا ورکولی شي تاسې د دې درباریانو هغه شکلونه قوارې خو وګورئ د دوی هغه شکل قواره دې هم دې دپاره کفایت کوي چې د دې فتوا د منلو وړ ده قاري صاحب ګیره خریل خو فسق ده خو علما دا هم وایي چې فخر کول پې باندې دا سړی د کفر حد ته رسوي بلکل خو ګناه باندې فخر کول ګناه نه بلل دا سبب موجب د کفر ده بله خبره قاري صاحب محترم دا موجب د کفر ده قاري صاحب محترم په داسې حالات کې چې هلته اسلامي نړۍ را یوځای شوې د تاسو په خلاف لګیا د فتواګانې ورکوي سازشونه ورکوي دغه فتواګانې به د عسکرو په دې روانه د تسلیمي لړۍ باندې کوم بد اثر وکړي تاسو څنګه کولی شئ چې په داسې حالت کې بیا هم عسکرو ته انګېزه ورکوي چې ستاسو جګړه سپېڅلې ده تاسو رښتیا د دې ملت بچي یاستئ رښتیا تاسو هر څه د اسلام د اصولو مقرراتو مطابق کوئ کوم انګیزه باندې تاسو په داسې حالت کې چې نړۍ بیا یو ورته دغه د مذهبي فشار له لارې غواړي چې ستاسو جګړه ستاسو سپېڅلتیا تر سوال لاندې راولي مبین صاحب محترم هغه ملت چې وسله یې راخیستې ده 20 کاله د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې مقدس جهاد ته ادامه ورکړې وه نن د هماغه اشغالګرو ساه وتلې ده او د اشغالګرو د راوړې کومه نجسه مرداره چې راوړې او د هغې په تابوت مخ اخري میخ ټک وهل کېږي جنازه یې وایستل کېږي دغه ملت پوهېږي په دې باندې چې د فتوا مرجع څوک ده افغانان د چا نه فتوا اخلي دا جهاد د چا په فتوا پیل شوی ده دا د دغه امریکایي ترجمان په فتوا پیل شوی ده دغه امریکایي ترجمان ته دې وویل شي چې که چېرته دا جهاد د تا په فتوا پیل شوی وي خو ستا په فتوا به بند شي یا هغه درباریان چې په عربي نړۍ کې یا په نورو هېوادونو کې ته ورسره په اړیکه کې که د هغه درباریانو په فتوا پیل شوی وي خو ستا هغوی په فتوا به بند هم شي
دې درباریانو ته شرم پکار ده چې پرون په اسرائیلو په فلسطینیانو باندې د اور بارانو په سلګونه فلسطینیان ماشومان وژل شول. د دغه درباریانو ادرسونه تاسو وڅارئ دا دوی راجمع کړي وو چې دوی د هغه فلسطینیانو وژلو ته ظلم ویلی ده. هغه فلسطینی مقاومت چې په مقابل کې روان ده هغه یې که جهاد بللی وي بیا موږ د دوی فتوا منو صحیح ده چې تاسو د موږ د جهاد په مقابل کې فتوا ورکوئ صحیح ده. بل قاري صاحب محترم دلته ما نن یو پوسټ کړی دی همدغه سعودي درباري ملایانو باره کې ډېرو ما ته کمنټ کې لیکلي چې تاسو د پاکستان په فتوا باندې جهاد شروع کړی، پاکستاني علماو هم پکې موجود دي، نو هغوی د جهاد فتوا درکړې اوس یې بیرته درنه اخلي. دې ته تاسو څه عکس العمل لرئ؟ په 2001 کې دغه علما د امریکا په خلاف کوم څه ویلي دي دا نن چې راټول شوي دا دومره وحشتونه او بربریتونه د امریکا ظلم اشغال ته اشغال ویلی ده او دای تاسو جګړه د پاکستان په فتوا رښتیا هم شروع شوې ده که نه؟ مبین صاحب محترم امریکایي ګوډاګیان چې دي د لویدیځ څخه را پراشوټ شوي ټامیان او فلبریټان هغه داسې فکر کوي لکه څنګه چې دوی نااهله دي بېادبي معاف په بولو کولو کې هم دوی انګریزانو او صلیبیانو ته محتاج دي. دوی په دې ملت هم دا فکر کوي خو ملت داسې نه ده. الحمدلله دا ملت تاریخ لري. د ملت د انګریزانو په مقابل کې هم په تش لاس مبارزه کړې، د روسانو په مقابل کې هم وکړه، د امریکایانو او ناټو په مقابل کې هم وکړه. دا ملت له هر پلوه بسیا ده. دا ملت په دین سنبال ملت ده او په نړۍ کې یوازینی ملت ده. یوازینی ملت ده چې په څلورو لسیزو کې 2 امپراتورۍ را وپرځولې. دا ولې؟ ځکه دا ملت عقیده لري، ایمان لري، فکر لري. عقیده او ایمان دا د علم نه منځته راځي. الحمدلله دا ملت علما لري. د ملت دا وسله چې راخیستې ده دا د پردیو په فتوا نه ده راخیستې، دا د خپل کلي ملا په فتوا راخیستې ده. دا وسله د هغه چا په فتوا راخیستې ده چې دغه امریکایي ګوډاګیان جومات ته ورشي او چاپه پې ووهي او شهید یې کړي. په تېر یوه کال کې د یوې احصایې له مخې په ټول افغانستان کې امریکایي ګوډاګیانو 180 امامان شهیدان کړي دي. 180 امامان. دا په څه جرم شهیدان کړي دي؟ دې جرم هم دا و چې دوی د امریکایي ګوډاګیانو په خلاف او د امریکایانو په خلاف فتوا ورکړې وه. دا بله ورځ چې په کابل کې لوی عالم شهید کړو دې جرم څه و؟ چې د داعش په نوم شهید کړو، چې دا داعشیانو ووژنلو. دې جرم څه و؟ دا په هیواد کې لرو بلکې چې دا علما شهیدان کیږي، د کابل ادارې د ملي امنیت له لورې په شهادت رسیږي. دوی جرم څه ده؟ جرم یې دا ده چې دوی په خلاف فتوا ورکړې ده. افغانان هیڅ کله هم نه پخوا د چا فتوا ته اړتیا لرله، نه اوس لري او نه به په راتلونکي کې ولري. الحمدلله موږ په ایمان، په دین، په علم سنبال ملت یو. موږ نورو ته جهاد ورزده کړی ده، موږ نورو ته د مبارزې چل ورزده کړی ده، موږ نورو ته د ظالم او د یرغلګر په مقابل کې د سر وهلو د ډغرې وهلو چل ورزده کړی ده. روسانو په مقابل کې افغانانو وسله راواخیسته. یوازې افغانستان نه بلکې ټول هغه ملتونه چې د روسانو د سلطې لاندې وو هغوی ته د ازادۍ او د خپلواکۍ او د جهاد روحیه ورکړه. نن چې کله ناټوګۍ او امریکا ماتې خوري، ټوله نړۍ، ټول هغه هیوادونه چې د ناټوګۍ او د امریکایانو د اشغال لاندې دي هغوی روحیه اخلي، د جهاد مقاومت الهام اخلي. افغانان هغه ملت دی، افغانان هغه خلک دي چې نړۍ ته، مسلمانانو ته د جهاد روحیه ورکوي، د مقاومت روحیه ورکوي، د ازادۍ روحیه ورکوي. موږ د چا فتواو ته اړتیا نه لرو. او بل اساسي خبره دا ده چې امریکایي ګوډاګیانو نور لار ورکه ده. د دوی شپې ورځې په شمار دي. امریکایانو ته چې هر څومره زارۍ خوارۍ وکولې، ناموسونه، وطن، هیواد، خاوره، هر څه یې خرڅ کړل. د دې هیواد خپلواکي خرڅ کړه. د هیواد رئیس جمهور هغه لاړو په بګرام کې د امریکایي فوجیانو په صف کې ودرېدو په ډېر سپکاوي او په اهانت سره. امریکایي رئیس جمهور ته خط ولېږلو چې زه به تا ته مصارف درکم، کم فوجیان دې مه باسه. جو بایډن کمپاین ته د دې غریب ملت د بیت المال نه پیسې ولېږلې د دې په خاطر چې جو بایډن کمیاب شي او دلته فوجیان پرېږدي. هر قسم لابیګري وکړه په امریکا کې.
تر دې پورې چې د افغانستان د غریب بیت المال نه امریکایي سیاستوالو ته میلیونونه ډالر ورکړل شوي دي، امریکایي رسنیو ته میلیونونه ډالر ورکړل شوي دي، د په خاطر چې امریکایان دلته پاتې شي. ټولې لارې بندې شوې، ټولې لارې پرې وتړل شوې، ځکه دوی ته موږ 100 کاله پخوا دا پیشنګویي کړې وه چې ګورې دا پردی کټ د نیمې شپې ده، د نیویارک او واشنګټن دپاره د خپل افغان په کور چاپه مه وهه، خپل افغان مه وژنه، دا د نیویارک او واشنګټن سوربریتي دا به یوه ورځ وتښتي، دا د دې خاورې نه دي، دا د خاوره کې پردي دي او دوی په نړۍ کې د هیچا سره وفا نه ده کړې، تا سره هم وفا نه کوي، خو دوی نه منله، نور خو بله لار دوی ته ورپاتې نه ده. دا یو امریکایي ترجمان دی، یو څو نور دربریان یې راجمع کړي دي، دوی اوس غواړي چې د افغانستان د جهاد په اړه فتوا ورکړي. وړه خوله او غټې خبرې. مبین صاحب مایک مو بند دی. ډیره زیاته مننه قاري صاحب محترم علامه عزتمن لره. تګابی نصیر احمد زندانی ډیر اوږد نوم د مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم اول مجلس ته بیا قاری صاحب ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. قاری صاحب واقعا ډېرې په زړه پورې او زړه راښکونکې خبرې وکړې، ډېرې خوندورې. الله تعالی یې د په عمر او په علم کې نور هم برکت واچوي. امین. نو واقعا ډېر خوندور هغه هم ورکړی دی د کابل مزدوري ادارې عسکرو ته. واقعا انشاءالله ډېر خلک به سوال لري یا تاسو په منطقې کې کوم داسې نوه پېښه شوې یا کوم سوال لري مهرباني؟ دغه دپاره زه خو خاص دغه هغه دپاره راځم چې تا ته حقیقت وړاندې کړم انشاءالله. نن د شپې الحمدلله د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ یو ټولو ته ښه پته ده غټ بیز و چې تقریبا دا 20 کاله نو ترې داخل ډېر په تنګ و او نه بیا چا ورنه پسونه شله، هغسې ډزې به پرې کولې و، ډېر خلک یې په شهادت هم رسولي وو. نو نن شپه تېره شپه الحمدلله د اسلامي امارات د مجاهدینو د خواته نه هغه بیز هم ونول شو، تصفیه شو او سره د 4 پوستو نوره هغه د اسلامي امارات لاسته راغله. کومې سایې چې دولت لاس کې ټولې الحمدلله مجاهدینو ونولې او خپل لاسته راوړلې، ډېر غنیمتونه او ډېر مهمات یې ترې ونول او د دغې زیری مې ورته درکړو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. عبدالرحمن دوه عبدالرحمن مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. استاد مبین صاحب او ګران قاری صاحب سعید خوستي کا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مهرباني وکړئ. موبایل زمانه د ما موبایل خراب ده چې مرګري د عبدالرحمن په موبایل باندې خبرې سره کومه. مهرباني وکړئ. زموږ دا د کابل ادارې د دا رقم اواز او دا خبره موږ ورته کوو چې ګوره یا دا د امریکا په خبرو، دا د امریکا په پیسو، دا د امریکا په ډالرو، دا د اشرف غني په خبرو، د امرالله صالح او د محب په دې خبرو مه غلطېږئ یا په دې پیسو مه غلطېږئ. والله چې تاسې ته به الله پاک داسې عذاب درکوي چې انشاءالله دا دنیا هم خرابه ده هم خرابه ده. ګوره یا چې د دغه لارې د دغه کابل ادارې نه راووځه یا موږ اوس هم بیا درته اسلامي امارات دا غېږه درته خلاصه ده او راسه یا تسلیم سه هېڅ هم نه درته وایو. خو ګوره یا که نه تسلیمېږئ والله چې تاسې به وژل کېږئ او انشاءالله موږ اطمینان لرو او دا اسلامي نظام دا عزیزانان فقیران مجاهدین چې دي د الله په نصرت سره دا راځي او انشاءالله نظام به اسلامي نظام دا به ټولې نړۍ ته انشاءالله اعلان کوي او کوم کفار او کوم رزیلان خلک چې دي انشاءالله دا به تسلیمېږي او هلته به اسلامي امارات سپین بیرغ رپېږي انشاءالله. دا خو موږ عقیده لرو او ایمان هم ده انشاءالله. ډېره زیاته مننه قدرمن شو. سوال خو نه لري تا د مبین صاحب بس تا قاری صاحب سعید خوستي ته وایم چې بس الله مبارزت مخ نورم بوز الله دې نصرت درکړي، الله کامیاب لره او د دوی خبرو باندې دوی کنځاوي هر شی کوي په دغه هېڅ شی نه کېږي انشاءالله. دوی به انشاءالله خپله ماته ایني او دا خو انشاءالله موږ اطمینان لرو باوري یو. ډېره زیاته مننه قدرمن شه عبدالرحمن. بس الله هم تل کامیاب لره، الله هم ژوندي لره. بس د زړه د کومې ټولو سلامونه وایم. خیر سلام عزت که زین الله د که څه شی د مهرباني وکړه. اورې محمد زدران وروره ته د مایک خلاص کړه وروره چې غږ در باندې کوم بیا مایک خلاصوي. محمد وروره مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړئ.
محمد وروره مایک مو بند ده. محمد زین الله ته دې مایک خلاص که. زین الله مایک مو خلاص کړئ. زین الله دماغ غږ شته شاهین صاحب؟ بالکل جنرال صاحب غږ شته دی. وعلیکم السلام. زین الله وروره مهرباني وکړه. جنرال مبین صاحب به جوړی ټیک ټاک. شکر د الحمدلله. ملګرو لایف خپرونه د سره شیر کوي. که یو وار مې بیا لکړې ته لاس که بیا لپټاپ هم ماتوم دا موبایل هم ماتوم که نه دم د شاهین صاحب. جنرال صاحب څنګه چل دی؟ ښه جوړي. شکر د مهرباني وکړه. ستا لپاره سره سپیشل سلام ستا او قاري سعید خوستي لا او نور مبارکین لا. بس او سلام د پر راغلم او سلام کامیاب کورنا. نو عسکرو ته څه پیغام نه لري؟ ملي اردو عسکرو ته بس هغه تم دا پیغام دی کنه جنرال صاحب چې تسلیم شي په خوان ځکه چې اسلامي امارات را روان دی ان شاء الله. دغه نوم دی وروره صحیح ولیکه. صحیح ده زین الله وروره. دا بل شاهین صاحب زمانه لاندې ده دا اوس نوم ده سل ادم خان او چی شی درخانۍ. مهرباني وکړه درخانۍ. جنرال صاحب دا بیا سره نه غږیږي ما سره راځي بس نوم نشته کې بیکاره دي. زدران ورور مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جنرال صاحب قاری صاحب محترم کا شاہین صاحب محترم کا اسلامي و احترامات الله دې وکړي. مهرباني وکړه زدران صاحب. محترم مبین صاحب الحمدلله الله تعالی د مجاهدینو د کامیابی ورکړي. ان شاء الله مجاهدین مخاوان دي او ان شاء الله د دې غرب ورکړي باذن الله مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکوي او دا نجس خلک د ملک نه ان شاء الله ورتيږي او دې ورته عسكر دي د کوم د پيغام دی چې خپل ځانونه د نمبر داروي حرام الله د دنه نه دی. اسلامي امارات سره یو ځای شي اسلام سربلندۍ لپاره د خپل قرباني ورکړي د کفر په لار د نشي دا د موږ د پیغام دی ته موږ دعوت دی چې د راشي د اسلامي امارات سره یو ځای شي. اسلامي امارات ملا د ټینګه کې د سره الله وتړي او نور محترمه بس سلامونه د تایید تاسو هم کوي. سه محترم تام شهید صاحب تام نور په رب سپارو خدای دې کامیابی ورکړي. یا الله تعالی قدرمن شورونو کوشش کوئ چې راځي کومه پوښتنه در سره وي کوم سوال یې هغه کوئ تفسیرونه ډاډه وکئ. تفسیرو دپاره مونږ تاسو د سوال د جوابونو دپاره قاري صاحب را مېلمه کړی ده. مبارز افغان صاحب مهرباني وکړه. زدران صاحب کته که شاهین صاحب چا څه خبرې کولې یا کته کوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جنرال صاحب تاسو او قاری صاحب تاسو ډېرې مودې راغلاست. خوشاله شوم چې ځل بیا مې د غږ واورېد. شاهین صاحب او نور ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په زړه پورې موضوع مو راخیستې ده. پوښتنه د قاری صاحب څخه دا ده. قاری صاحب دغه اوسنۍ شرایطو کې چې کله د اسلامي امارت تعالی قاضیانو بشمیره فتوحات لومړی د دې فتوحاتو مبارکي ټول افغان مسلمان ولس ته وایم. د دې فتوحاتو سره سره د کابل ګوډاګۍ ادارې هڅه کوي چې یو ډول نه یو ډول پخوا خو به د صلیبي یرغلګرو څخه مرسته غوښتله. اوس په دې ستش په نامه اسلامي هیوادونو کې د کنفرانسونه راټولوي. د دې کنفرانسونو موخه څه ده او بل د افغان مسلمان ولس ته دوی څه ورکوي؟ د دې په اړه باندې که تاسو لږ وضاحت مخکې مو ورکړه چې مو وضاحت ورکړئ ډېره مننه. الله مو خوشحاله ده. السلام علیکم. لایف خپرونه د سره شیر کې ملګرو چې نن 10,000 کسان باید شیر کړي. ښه مهرباني وکړئ قاري صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ الله دې د فتوحات نور هم زیات کی او ان شاء الله چې فتوحات به زیاتیږي. ستاسو د سوال په جواب کې وګورئ امریکایي اشغالګر له هېواد تختی او دنیا ته هم واضح شوه ملت ته هم واضح شوه هغه خلک چې هغه مخالف هغوی ته هم واضح شوه چې دغه نظام دا چا په خپو درولی و
دغه امریکایي ګوډاګیان دا 20 کاله د دې ملت په مقابل کې چا راوجنګول. مبین صاحب 13 شپه نه ابله شپه په خوست ولایت کې د کمپاین په ځواکونو ضرباتیانو نه مجاهدینو برید کړی ده. 23 کسان مردار کړي دي. 23 کسان الحمدلله مړیم پاتې وو، رینجر یم پاتې، وسلې هر څه پاتې وو. ولې؟ ځکه پخوا به چې کله په دوی برید وشو امریکایانو به مداخله کوله، ډرون به راغلي، نور الوتکې به راغلي، طیارې به راغلي. چې کله امریکایان د خوست نه ووتل دغه د سی آی روزل شوي ملیشې پاتې شوې. دا پرون اولنی وار و. تاسې نور هم انتظار باسئ. اوس په ځای د دې چې دلته دا خلک دغه خبره درخ کړي چې دغه امریکایي ګوډاګیان چې امریکایانو لاس ترې واخیستو ولې ورځ تر بلې ولسوالۍ سقوط کوي. الحمدلله نن هم 2 ولسوالۍ سقوط کړی ده، فتح شوي دي. پرون هم ولسوالۍ فتح شوي ده، بله ورځ هم فتح شوي دي. په دې میاشت کې 10 شول نو شاید قاري صاحب د ورځ یوه موهلې ده. 10 نه زیاتې دي، 10 نه زیاتې دي. هغه 3 ورځې مخکې 2 ولسوالۍ فتح شوي وي. الحمدلله 2 ولسوالۍ. اوس دغه درخ کول پکار دي چې دغه سیټاپ امریکایانو راوړی و. 20 کاله ته امریکایانو راوجنګول چې امریکایانو لاس درنه واخیستو، هغه د ګوره ورځ تر بلې د محاصرې کړۍ در باندې راتنګېږي. اوس دوی په ځای د دې چې دغه خبرې درخ کې او توجه ورته وکړي، دوی تختې په فتواګانو پسې چې اوس خو امریکایانو ووتل، اوس نو جنګ دې څه دپاره. ودې خدای ظالمه د امریکایانو په شتون کې دا جنګ تا منلی و؟ که چېرته د امریکایانو په شتون کې دا جهاد مشروع و، دا جنګ مشروع و، تا منلی وي، خو بیا خو تم د هماغه امریکایانو ګوډاګی نه وي، ته هم د خیر په غونډۍ نه وي ناست، بلکې د امریکایانو نه 2 قدمه ته وي طرف ته وي. امریکایان د افغانانو په کورونو خېژول، د افغانانو په کورونو د چاپې والي، نو په هماغه اشغال کې خو تم شریکي. که بیا د هغه جنګ مشروع نه بلل نو بیا نن د مشروعیت نارې چشته وهي. خو ستا په فکر خو پرون هم مشروع نامشروع نن هم نامشروع دی. تاسې به پرون د خلیلزاد مرکه اورېدلې وي. خلیلزاد په مرکه کې هم دا خبره وکړه چې د خارجیان د دې خاطره وځي چې د طالبانو د جنګ مشروعیت ختم شي. یعنی دوی هم په دې سرخلاص ده چې دلته دا جهاد دا 20 کاله د بهرني تیري په مقابل کې وو، د تیریګرو په مقابل کې وو. نو ورځ تر بلې به انشاء الله ولسوالۍ به فتح کېږي، سیمې به محاصره کېږي او د محاصرې کړۍ به تنګېږي. او دغه یو څو ټامیان چې د واک په ګدۍ ناست دي، دوی په خپلو پاسپورټونو ټیکټونه لګولي دي، ټیکټ یې اوکې ده، بس چې کله وتښتېدو افغان عسکره خپله آینده دې وژغوره، ته د دې خاورې بچایي. دغه ټامیانو فلبرایټان، دغه امریکایان دا ته امریکا ته نه بیایي، په دې خبر شه. ته به همدې خاوره کې پاتې، خپل راتلونکی دې وژغوره، خپل اولادونه وژغوره، خپل ځان وژغوره. او د اسلامي امارت دعوت ارشاد دی کمیسیون سره په رابطه کې شه. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. داسې د ملګري ډېر دي سوالونه به ترې لاند اخلو او لاند جواب کوئ. کوشش وکړئ ملګرو چې تاسو سوال وکړئ. هیله مو ده، ارزو مو دا ده مخالف کسانو ته مونږ اولیت ورکوو. تاسو مه خفه کېږئ هغه څوک چې مخالف رونه دي. لکه مخالف خو مونږ په هر ډګر کې لرو، خاص کر دغه سوسیالو ته چې پراته دي دغه نو بیا دوی سره به څه کوو. دوی هم د دې واټساپ نه ګټه اخیستی چې قاري صاحب دا مونږ ته چې هر وخت کنځلې کوي، دا به څه کوو. دغه خو هم ډېر بدې بلاوې دي که نه، چې د عسکرو ته انګېزه ورکوله. لوګری زلمی مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړئ. لوګری زلمی السلام علیکم قاری صاحب، محترم تاسو ته ستر جنرال مبین خان تاسو ته سلامونه وایو. وعلیکم السلام. زمونږ سوال دا ده چې دا خو له موضوعونو بهر هم ده، او سوال دا ده چې دوی دا اوس د سولې نارې وایي یا چیغې وایي، دوی په 2001 کې ولې د افغانان هلته افغانان نه ول، هلته مسلمانان نه ول چې دوی اوس د سولې غږ کوي، دوی اوس د عفو غږ کوي؟ څنګه؟
صحیح شو، ډېره مننه زلمی صاحب. دغه بل ورور ته هم واخ ورکو. افغان وروره مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه. شاهین صاحب افغان مبین صاحب د دې ورور پوښتنه دا مهمه ده، دا به همدلته ځواب کو دی څه وایي؟ ځواب لوګری زلمی وایي چې دغه خلک په 2001 کې چیرته و چې اوس داسې فتواګانې ورکوي غونډې جوړوي، دوی هغه وخت چیرته و چې امریکانو حمله وکړله؟ مایک مو بند ده قاري صاحب. اورې مبین صاحب اورې؟ اوس اورم. دا وایي چې دغه علما دغه درباریان چې اوس راټول شوي دي 2001 کې دوی چیرې و چې امریکانو حمله کوله؟ بالکل ما سوال غلط فهم کړو. صحیح ده صحیح ده، بس دا خو سوال نه ده. پوه شوم ما وایم خبره. مهرباني وکړه که تاسو کوم سوال اخیستی یم که چې جواب سي. نو ما داسې فکر وکړو چې که چېرته دلته یو ملګري داسې سوال وکولو چې په 2000 لومړي کال کې یا په دا تېر وخت کې ولې تاسې د خلکو دا خلک وژل او اوس عفو ورته کوئ؟ زما ذهن ته داسې سوال راغلی، یو چا دا سوال هم کړی و چې تېر وخت کې داسې خلک تاسې وژل اوس عفو ورته کوئ. نو دا خو ګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم قریش وژلې جهاد یې ورسره اعلان کړی و، خو د مکې په فتح کې هغه خلک هم معاف کړل چې صحابه یې شهیدان کړي وو. دا خلک موږ وژل جهاد ورسره فرض ده تر هغه وخته پورې چې دوی د کفر په صف کې ولاړ دي، د اسلام په وړاندې جنګېږي. کله چې دوی د اسلام په وړاندې جنګ بند کړ، وسله یې په ځمکه کېښوه، دوی ته د موږ غېږ خلاصه ده، د توبې دروازه خلاصه ده، خپلو کړو دې پښیمانه شي او د اسلامي امارت د صف سره د یو ځای شي. قاري صاحب زموږ سوال دا و چې موږ خو سوال دا کړی و چې کله چې د امریکایان راغلل په 2001 کې ډېر په ظلم او سره صحیح شو. مننه هغه مې ته وکړه قدرمن شي، نورو ته به وخت ورکړو. ډېره ښه خبره ده قاري صاحب، بهترین هغه ته مو جواب ورکړه. دغه بل سمیر افغان ده، مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه. سمیر احمد دی. سمیر احمد سلام علیکم. مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم ته په دې کس باندې مراته په وسنه سي چې دا کس لګولای دا نو پولیس هم نه ملي ورته نه بل څه جنرال صاحب عام سړی به و عام سړی مو بس یو عام دې مونږ د عام خلکو دې مونږه مازغه وخوړه کنه. د عام یو طرف ته باید اوسېږي، نو خو طرف ته خو هغه طرف ته کوم چې د اسلام او د حضور صلی الله علیه وسلم دغه د اسلام لاره کې بس روانې ما خو مې نیولې ده. دغه دې د شل کلن اشغال کې دې څه کړي دي تر اوسه پورې کنه؟ ما غوندې کرا کور کې ناست دی. والله چې ما خو خپله نه دي کړي یا ما کړي یا مې کورنۍ کړي دي که درته ووایم. زه بیا صحیح ده، مهرباني وکړئ سوال ته مه راشئ. جنرال صاحب سوال مې دغه و چې ته خو ډېر د قدر وړ خلک یاستئ الحمدلله پوه شوې. که قاري صاحب محترم د قاري صاحب خو ما لیدلی ده، نه مې د خولې کومه بده خبر ترې نه اورېدلې ده. ډېر په یو مینه او محبت سره غږېږي چې هر چا سره غږېږي. او ته کله کله لږ په غوسه سې، دا بعضې خلک یې هسې په غوسه کوي. جنرال صاحب پوه شوې. هغه یو هلک یو ورځ تا ته ویلي تا لایف زه اوس زه ګورم کله کله، زه خپله مسافر یم په لندن کې یم اوس. و دلته یو هلک د صدیقي په نامه و کچي شي وویل زه ملي اردو کې یم او کمانډو کې یم او د طالب بیادبي ډېره ما ښځه مې داسې کړې و هغسې مې کړې، دروغ یې درته ویلې، هسې په غوسه کړې. هغه هلک په لندن کې و خو هغه لایف ما ډېر وخت پس ته ولید. دروغ یې درته ویلې ما سره په یو ښار کې په کریډن هغه پیژنې بس صرف دغه ادرس یې ما ته راکړه نور ته دې خلاص یې دلته کریډن کې اوسېده. دروغ وایي نه ملي اردو کې نه بلکې هسې خلک دې په غوسه کوي. تم بالا د جذبې نه ورته په غوسه سي زیاتې. ما خو څه ورته ونه ویلې، ما خو هسې دې په غوسه کوي. او راغلو اوس دې خبرو ته دا اوس چې کومه لانجه روان ده، پروردګار دې دا لانجه په خیر ختمه کړي او خدای دې یو د امن فضا راولي چې ټول مسلمانان خپل وطن ته ورته لاړ شي او خدای دې په وطن کې قراري راولي. او موږ هر وخت دا دعا کوو چې خدای پاک دې هغه ډله مخکې کوم چې د اسلام او د مسلمانانو او د افغانستان په ګټه کې. اورې نو دا کومه کیسه چې اوس قاري صاحب سعید ته وایم، دا اوس چې کومه کیسه روانه ده دا به څنګه سي د خیر الله صلح به وسي که به ونه سي؟
قاري صاحب څنګه چال د سوله به وسي کنه اوره قاري صاحب دا غاکس د لره که پروفایل نکا دا غسړی چې د او دا موږ د سکاټ میلر په غیږ کې وژلای دا ډیره بده خبره ده دا ډیر مخکې هغه وخت کې چې دی وفات شوی نو دا قسمه زه خپل اصلي کې د کوم وفات شوی شاهین صاحب فکر خو دا وفات شوی دا څه خلک نه وفاتېږي دا ختمیږي و قاري صاحب دې مونږ غاږ اورې قاري صاحب سعید خوستي ښه زه دا جنرال رازق کاته که شاهین صاحب بل ملګری به داود وروره مهرباني وکړه داود خان مایک د خلاص که شاهین صاحب نه چلان دی داود خان بو ختم وی جنرال صاحب نه پچایم تیر داود خان شاهین صاحب نه چلان دی د خپل مایک خلاص کی تو افغان ته برسېږي افغان صاحب مهرباني وکړئ کیوټي افغان دی کیوټي دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کله افغان کیوټ افغان ها مننه مبين صاحب والله زمان قاري صاحب محترم الناس دا نن څه کوم غونډه صاحب مکه معظمه کې دا علماء سره غلي ول پاکستان او افغانستان او دیجه علماء سره یو مشترکه ناس طالبان په حکومت جهاد باندې اعلان کړی دی حکومت باندې د کابل حکومت باندې د څنګه دلته مکه معظمه کې د نړیوال مسلمانانو نزدې آیا دلته خو حرمین شرمین په خصوص نه اواز د شاهین صاحب د اواز خو زه صحیح نه سم اخیستلی نو اواز جړ دی هیډفون یې نه لږ د مایک د کلک خولې نه لرې کې انشاءالله اواز به دې صحیح سي ښه مهرباني ما ولې دغه حرمین ته سنن د راغلي ول مکې معظمې ته د قاري صاحب محترم د دغه اورېدونکو غږ ته اورې اخذ کولی شي قاري صاحب نه دغه ملګري غږ خو سم نه راځي ماته مهرباني وکړه بیا دوباره وکړه ښکلی افغان مبين صاحب ها سوال مې دا شوی مبين صاحب چې دا کم د نن سي پاکستان او افغانستان د کم د مشترکه وفد د مولانا سره راغلي ول د سعودي عربستان ته نو دوی چې د عدل راغلي ول زه دا نه پوهېږم چې هلته د جهاد اعلان په باندې کېږي او دوی دلته حرمین ته راځي آیا حرمین ته خو کافران څوک نه پرېږدي که نه مسلمانان پرېږدي که نه د سعودي حکومت ولې کابل اداره هلته پرېږدي الله کابل حکومت ته فلحال ده تاسو ورته اداره وایي او کافران خو نه دي ها جهاد اعلان پکې شوی ده که نه پسې چا پسې د کابل حکومت پسې جهاد به تنها کافر پسې کېږي یعنی دوی ولې حرمین ته راځي دلته نو راځي خو مسلمانان دي کافران خو نه دي که نو بیا جهاد په کوم حساب څه کوي نو خو جهاد خو تنها له کافر سره نه ده که نه صحیح ده البته زه به راپوه یم ځان به اوس پوهېږي که قاري صاحب مهرباني وکړه دا خلک که مسلمان کافر دي حرمینو کې څه کوي که مسلمانان دي جهاد له چا سره کوي مسلمان سره خو جهاد نه کېږي نو دغه انحصار غلط ده چې جهاد یوازې د کافر سره ده دوی ته موږ کافر نه وایو خو جهاد ورسره فرض ده اگر چې نور ائمه کافر بولي ائمه ثلاثه دا خلک کافر بولي نور امامانو دا کافر بلل دي خو احناف په کفر کې احتیاط کوي په تکفیر کې احتیاط کوي دې وجه نه دوی ته موږ کافر نه وایو خو واجب القتل دي مرګ واجب ده واجب القتل دي خو کافر نه بولي قاری صاحب کوڅه یو سوال بل مهم لرم زه مهرباني ځان پوهې لپاره زه خپل سعودي عرب کې مزه زه په سعودي عرب کې هر څه کوڅه سوال مې دا شوی چې دغه کوم اردو ملي چې جنګيږي او تاسو هغه مړ کوي مثال وي تاسو وایي آیا جهاد ته اردو ملي په خلاف ده او نور د شاروالي د مثال بل محکمه د افغانستان کې بل اداره دي په خلاف جهاد نشته ده قاری سے وہ شاروالي والا هم در باندې واز نه نه محترم شاروالي والا چې دی پیسې دا کنه بګي امریکا پیسې نه پیسې خو په پیسې څوک نه وژل کیږي محترمه په پیسو څوک نه وژل کیږي یوازې په پیسو
پیسې چې کله ته د کافر نه پیسې اخلي او بیا دغه پیسې د مسلمان د وژلو لپاره استعمالوي، په دې پیسو مسلمان وژنې، نو بیا ستا مرګ واجب ده. د کابل ادارې نظامی برخې څومره منصوبین چې دي د هغوی مرګ واجب ده، هغوی وژل واجب دي. هر څه محترم ملکی معمولین دي، ملکی پرسونل ده، د هغوی وژل نه دي جایز، خو د دوی لپاره دا عمل جایز نه ده، حرام ده. خو د اداره کې د دوی لپاره کار کول حرام دي، خو واجب القتل نه دي. هغه تنخواه حرامه ده، تنخواه حرامه ده، د عمل په خپل ذات کې حرام ده، ناروا ده، ظلم سره تعاون ده، د ظلم سره معاونت. قاری صاحب محترم صحیح ده، زه منم موږ د ماخستن مانځ ټیم د بیا ورته تکرار سره وایم، مګر ما خبره مطلب دا شی نه و چې مثال صحیح تنخواه به حرام وي، نو بیا ولې اردو ملي وژن کېږي، دا نور نه وژل کېږي، دا نور ادارې کسانه. اردو ملي خو چې دا هغه خو په جنګ کې ده که نه وروره، هغه خو مستقیما په جنګ کې دا د امریکایانو روزلې د همدې دپاره ده چې د خپل افغان په کور چاپه ووهي، خپل افغان ووژني، خپل افغان ونیسي، خپل افغان بندي کړي. دا نورو ادارو والا چې دي هغه خو نظامیان نه دي، هغه خو نظامی خلق نه ده. بالکل. څه سوال لري مهرباني وکړه. مننه، زموږ مانځ ټیم ده. الله جزاک الله خیر. الله دې وکړي چې د تاسو تسلي شوي د سوال جواب مو اخیستی وي. ډاکټر صاحب بل صاحب بله یوه مهمه یادونه زه وکړم، سبا ته موږ یو هشتاګ ټاکلی ده، وی وانټ اسلامیک سیسټم، موږ اسلامي نظام غواړو. د دې هشتاګ لاندې سبا ورځ نشرات کوو انشاءالله. ټول هغه افغانان چې هغه اسلامي نظام په دې خاوره کې غواړي او د اسلامي نظام لپاره د 20 کاله قربانۍ ورکړي دي، هغوی د سبا ورځ په دغه هشتاګ کې برخه واخلي، د ټویټر له لارې، د فیسبوک له لارې، چې موږ اسلامي نظام غواړو په خپله خاوره کې، موږ د خپلو قربانیو ثمره غواړو، د موږ د قربانیو ثمره چې ده هغه اسلامي نظام ده. ډېره زیاته مننه قاري صاحب، عزتمن شئ. ډاکټر کریم تڼیوال مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما سوال د محترم قاری صاحب سره ده. قاری صاحب محترم، که چېرته په دغې 3 میاشتو کې یعنې 2 میاشتو په خاطر دغه عسکر یا پولیس په خپل کورو کې کینی، مګر هم د اسلامي امارات یعنی تاسو نه د خپل 3 میاشتو معاش تنخواه وغواړي، دا امکان لري چې تاسو سره هغه ثبوت شي، تاسو واټساپ ته نمونه ولیکئ چې موږ په کورو ناست یو، بل کار نه کوو، خاص په کور کې ناست یو، مګر خپل معاش غواړو. دا امکان شته چې تاسو د معاش ورکړئ د 3 میاشتې؟ ډاکټر صاحب سار مې خلاص نه شو. مثال درته وایم چې دا د ضرباتیان یا اردو یا پولیس سبا ته ستاسو د واټساپ نمبر سره تماس ونیسي، ووایي چې موږ په خپل کور کې کېناستو، نور وظیفې ته نه ځو، نور جنګ نه کوو، مګر هم خپل معاش غواړو. د دوی 12,000 معاش ته 14,000 افغانۍ معاش دی، یعنې د 3 میاشتو معاش په تاسو ورکړئ. نو معاش د چی په بدل کې غواړي ډاکټر صاحب؟ دوی څه توره کړې ده؟ خو دوی به په دې خاطر وایي چې موږ نور په خپلو کورو کې کېناستو، نور جنګ نه کوو، موږ اقتصادي مشکلات لرو، یعنې دا کومک به ورسره وشي؟ نه مو ډاکټر صاحب دومره خپې دي، دوی هم نه غځوي چې بیا معاش وړي. موږ چې دغې جرمونو په مقابل کې چې دوی کړي دي، 20 کاله د خپل ملت د پردي تیریګر دپاره ووژلو، د دې جرمونو په مقابل کې چې دوی ته موږ عفوه کوو، د دې د دوی شکر ادا کړي. دوی کومه داسې میړانه نه ده کړې چې دوی ته تنخواه ورکړل شي. تنخواه هغه چاته ورکول کېږي چې هغې مزدوري کړې وي. دوی چې د چا دپاره مزدوري کړې ده، هغوی دوی ته تنخواه ورکړې ده، ښه ډالري تنخواه یې د 20 کاله ووهلې. خو ملت دپاره خو یې څه کړي نه دي، نه د هېواد دپاره څه کړي دي چې هېوادوال یا د ملت یا د ملت بیت المال دوی ته تنخواه ورکړي. هغې دپاره خو دوی څه کړي نه دي. نو تنخواه نه ورکول کېږي، یوازې دومره کېږي چې د دوی سر او مال محفوظ ده، په دوی کار نه لرل کېږي. هغه په دې خاطر چې دا ملت ډېر وځورېدو، د دوی د کونډو، د دوی د ماشومانو، د دوی د زنانو په خاطر په دوی باندې ترحم کېږي، دوی نه وژل کېږي. صحیح ده. قاري صاحب او جنرال صاحب ځکه چې مدیر د لايف، د ده په اجازه کولی شم یوه خبره وکړم؟
مهرباني کاری صاحب دا په خپل مسؤلیت وایم ټول افغانستان ټول ملت د افغانستان ټول مې خصوصا زه د خوست یم د خوست ولایت ته په خوست کې تڼایم خاص د تڼۍ ولسوالۍ ته وایم چې د دوی ډیر خلک د خوست په ولایت په ضربتي عسکرو کې دي په دې شیانو کې دي دا چې زه نن خبره کوم د یو ډیر غاټو مشرانو په مخ کې خبره کوم د لايف ورونه وګورئ دلته قاري صاحب دی دلته ستر جنرال دی دلته شاهین صاحب دی د په مخ کې د خبره کوم د ټوکه نه ده زه د خپل مسؤلیت وایم هر هغه تڼای چې په ضربتیانو کې کدای چیرته نن په کور کې کینی د واتساپ نمبر سره نمبر ونیسي او ماته تصدیق د واتساپ نمبر چې تاسو په کور کې کیناستئ د 3 میاشتې معاش زه درکوم ان شاء الله خپل کور به خرڅ کړم خپل منځ زمکه به خرڅ کړم خو اقل د 3 میاشتې لپاره په کور کې کینی دا ځکه چې بعد د 3 میاشتې دا ځکه چې بعد یو طرف هم د پدوی باندې الله دا ځکه چې بعد له 3 میاشتې 4 میاشتې به زه تیغه خوسته زم دی به دوی سره مخامخ کیږم د دوی پیغلې خزه به وینم د دوی بچان به ګورم دا به ورته ژاړم دا چې دوی ته یو ثبوت پاتې دا مې د اخري خبره وادي تاسو مشران په مخ کې مې وکړه جدي دا فکر ونه کی چې دا چټي خبره ده نور څه نه وایم تعالوا جزاكم الله خيرا الله دې ډاکټر صاحب تاسو ته اجر درکړي الله تاسو ته په دنیا اجر درکړي واقعیت دا دی چې هغه افغانان چې هغه درک او احساس او فکر د ازادۍ لري هغه نه غواړي چې دا د صلیب په صف کې ولاړ مزدوران دی وژل شي زه قسمن ویلای شم چې د اسلامي امارت مجاهدین عسکر د اردو سرتیر یا پولیسا دا ستا وژل نه غواړي تا وژل په دوی بوج نه خو ته چې په خپل لاس د مرګ کندې ته ځان ټېل وهې نور د دې پردۍ جګړې نه لاس واخله او د اسلامي امارت د مجاهدینو سره یو ځای شه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ډېر په زړه پورې ډېر ښایسته پیغام مو درلوده او دغسې چې ټول افغانان لاس سره ورکړو یو طرف مشکل یو افغان ونیسي هغه که دغه عسکرو د کور مشکلات وي یقیني چې دا یو درک ده چې تا وکړه همداسې د یتیمانو همداسې نور نو انشاءالله افغانانو کې ښه استعدادونه شته ښه سخي سخاوتمنده خلک پکې شته حمزه وروره ته د مایک خلاص که حمزه وروره او ډاکټر صاحب تا په الله باندې سپارو حمزه خو مخې سره وخنده جنرال صاحب تا ته او د قاري صاحب ته او ټول راګرام حمزه افغاني ګرانو اورینکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اوري आवाज مې درځي او ښه ټایټ راځي مهرباني بس موږ سلامونه ومنئ الله تبارک وتعالى نه درته مزید توفیق غواړو او خدای پاک دې تاسو په دې مبارزه کې دائم او قائم او کامیاب وګرځي یو خدای عمل شه چې تاسو دا مبارزه چې کومه ده د مصالح مبارزین ډیره مهمه ده لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ستا اشعار په کافرانو باندې لغښونه زیات تاثیر کوي نو تاسو دا مبارزه د هغه د مصالح جهاد نه زیاته مؤثره ده د کافرانو زړونو باندې هغوی په صفونو باندې دوی خدای دې تاسو نور هم توفیق درکړي او خدای جل جلاله کامیاب وسو خدای کامیاب لره الله مو ژوندی لره حمزه حقانی صاحب د تاسو حسن نیت د الله مو ژوندی لره دعاګانو کې یاد ساتئ قدرمن شئ وروره دعاګانې خو به خامخا ولې نه کوو خامخا به کوو درته انشاءالله ولاجز تاسو مونږ ته دعاګانې کوو تاسو دعاګانې کوو ټول سره ورونه یو د یو سب خلک خدای پاک هم کامیاب لره نو د ما صرف یو مشوره دومره وه چې که د دعوت ارشاد له خوا نه د اپې په پیغام کې یو شی بل زیات شي نو دا به ځوان مؤثر وي چې د اردو ته د اردو افرادو ته وویل شي چې تاسو موس تسلیم شئ په خپله خوښه باندې له وسلې سره امارت ته تسلیم شئ امارت ته راشئ نو دا خو اوس فی الحال خو امارت د دې توان نه لري چې تاسو ته عوض درکړي خو البته که آینده کې خدای پاک امارت برسر اقتدار راولي او اقتدار ته رسوي نو د تاسو لیستونه به له موږ سره وي که موږ اسلامي اردو جوړوله نو آینده به بیا تاسو ته حق اولت درکول کېږي نو دا به ډېر مؤثر وي ډېره ښه
یوه خبره حمزه حقانی صاحب الله دې تاسو ته اجر درکړي، یقیني څه ډېر مهم موضوع ته مې اشاره وکړه. قاري صاحب د دې په دې خبره باندې تاسو څه ویل لرئ چې حق اولیت باید په راتلونکي کې دوی ته ورکول سي د افغانستان په اردو کې په عسکرو کې، ځکه تیار روزل شوي دي، لږ ذره برین واش به ورته وکړو. هو کنه قاري صاحب مبين صاحب زما غږ شته؟ هو غږ دې شته. نو زه وایم چې دغه خلک چې د لکه مخکې چې ډاکټر صاحب وویل که نه، ډاکټر صاحب چې کوم وړاندیز و، نو زه خو وایم چې اردو د افغانستان اردو جوړه ده. الحمدلله د موږ مجاهدین ډېر په لوړ کیفیت په لوړه سطحه روزل شوي دي، هم په بدني لحاظ او هم په فکري او عقیدوي لحاظ. نو بیا هم که چېرته ضرورت او اړتیا پیښه شي نو هغه د اسلامي امارت د هغه وخت پالیسي او پرېکړه به وي، نو اوس دا به له وخته مخکې وي سړی څه ووایي. که کوم په کوم هېواده معامله کوله قاري صاحب بیا به دوی برتي کو وبیلېږو. او بالکل دا هم ښه خبره ده. زه سعیده د تا خبره حمزه حقاني صاحب مونږ ومنله، بس هغه عسکر چې که چېرته مونږ په امریکا راتلونکي کې کوم غټ پلان درلوده نو بیا به دا بیرته راولو پوځ ته، ځکه دوی تیار سره بلد دي او د بل په خوی هم سره پوهېږي. قدرمن شه حمزه صاحب. ډېره مننه. خیر اوسه، قدرمن شه. ادریس افغان مهرباني وکړئ. ادریس افغان. ادریس افغان. ښه ادریس افغان کاته که ارسلان خان مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. شاهین صاحب ته کوم پیشنهاد کوم سوال نه لري وروره، داسې غلی ناست لکه مرور څې؟ قاري صاحب سلام علیکم، د لایف لیدونکو او اوریدونکو سلام علیکم. جنرال صاحب تاسو سلام. وعلیکم سلام. قاري صاحب د مو داسې پوښتنه ده قربان شم. قاري صاحب داسې پوښتنه مې ده که چیرې مثلا د خیر سره د دې ورځ په ورځ د عسکر تسلیمیږي او هر یو ته مثلا دا ښه خبر ده، که چیرې مثلا کوم عسکر داسې ټانګ راولي هغو ته 10,000 ورکړي او څو کلاشینکوف راولي هغو ته 15,000، یعنې دغه به د عسکر په قات کې هم داسې یو پیشکان شروع شي چې تر زه ټانګ وروړم، بل وي تازه داشکه وروړم، دغه به عسکران هم لږ خوشحاله شي، دغه به ډېر تشویقي کاري. بالکل قاري صاحب ټانګ او کلاشینکوف فرق شي. 10,000 15,000 خو کمې دي. دغه خلکو ته خو امارت ډېر زیاته توجه کوي، داسې یو عمل چې څوک وکوي، داسې میړانه چې څوک وکوي هم په تقدیریږي او نقدي مکافات ورکول کېږي، ډېره زیاته توجه کېږي. نو یو ټنګ خو خلکو قاري صاحب محترم قاري صاحب محترم زما د معلوماتو نه مخکې د قندوز په ولایت کې او بغلان کې داسې یو اعلان عسکرو ته شوی چې څوک هم امارت ته تسلیمیږي ثقیله وسایل د امارت ته ورکړي او هغه کوم د دوی د لاس ټوپک چې د حتی هغه که امپوري ولو که ډېر امریکایي قیمتي ټوپک وي هغه دوی ته اجازه ده چې ځان سره یې کور ته ویسي او امارت دا هم ورته ویلي چې تاسو په کوم ولایت کې اوسېږئ دا ټوپک موږ هلته درته رسوو. خو نو دغه ډېر ښه اقدام ده که دغه ټوپک د نورو په دې بیخي ډېر سو هغه کې ټوپک نیولي وه طالبانو بیخي حساب کې څو وارې غلط شوي بیا یې تله راوستې وه 14 ټنه سوله بیخي ماشاءالله ډېره راوړي نو دا یو د دوی ته هم پکې ورکوي. بالکل بالکل دا نور هم ډېر نازول کېږي انشاءالله هم نازول کېږي. بالکل او هغه خلک چې قاري صاحب دی هغه چغې به یې ویلې چې دا ملي ده اردو ده او ملي ده اوس هماغه افغان تجاران دي لږ مرسته ورسره وکړي د طالبانو په واسطه د 50,000 شپېته یو لک افغاني ورکړي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې دا به د جلب او جذب لړۍ لا تیزه کړي نو طالبانو سره خو هغوی خپل زه به یوه یادونه وکړم مبین صاحب الحمدلله اوس دا لړۍ دومره تیزه روانه ده چې د دعوت ارشاد مسؤلین بیخي دومره سخت ستړي دي په حساب کې غلطیږي بیخي دومره زیات رشک شته. الحمدلله دا طالبانو حقانیت ده
رښتینولي د صداقت ده. قاري صاحب کدی تا یاد چې په طالبانو باندې ډېرې کلکې نیوکې کېدلې چې د عسکر نیسي او د مونږ قاتلان دي دا باید ووژل شي. یعنې د مشرانو هغه فیصله تېره ورځ همداسې یوه فیصله بله شوې وه چې د اسلامي امارات ویان داسې خبره کړې وه، خلکو ډېر غبرګون ښودلی و. شاهین صاحب چې شو تاسې موضوع راوړې ویلې دا ښه کار نه ده. دغه 18,000 ترجمانانو ته د عفو اعلان خلکو ډېر توند غبرګون وښوده. بیا ما په لایف کې د وضاحت په خاطر دا وویلې چې زموږ مشران هېڅکله د خیانت په نیت باندې دا کار نه کوي، د حکمت په نیت یې کوي. هغه خلکو چې په طالبانو باندې کلکې نیوکې کولې، اگر که طالبانو ملاتړ وي چې دا عسکر باید ووژل شي، نن یې ثمره ډېره خوږه نه ده. قاري صاحب د مشرانو ډېر ښه حکمت نه و، ډېره زیاته د اسلامي امارت د طرف ډېرې کلکې نیوکې په طالبانو کېدلې. بالکل د اسلامي امارت د ترحم غیږ دومره پراخه ده چې هغه امریکایي ترجمان ته هم عفو اعلانوي چې د سرو کافرو سره به د افغان کور ته اوښتو. هغه امریکایي ترجمان ته هم امارت عفو اعلانوي او ډاډ او اطمینان ورکوي چې هېڅ مشکل نشته. دا تنها عفو نه، اطمینان هم ورکوي. نړیوالو ته وایي چې موږ دوی سره څه نه لرو، لکه یو قسم ضمانت ورکوي چې هېڅ مشکل ورسره نه لرو. بالکل مبین صاحب ما ته خو خوب راغی. الله دې رحم الله دې سپارم قاري صاحب، الله پاک دې خدمات قبول کړه. اوس مجبوره چې بس اجازه درکړي. زه دا څه وخت سفر وم مبین صاحب، اوس ان شاء الله نو بالکل یقیني ستړیا او ته خدمات ته دې مونږ سلام کو، درناوی کو، قدرمن شي. سلام علیکم. خیر.